پناسته په ولاړه کې د ستای مخالقه احسان نه دې زدی لره پیدای مخالقه که چرته را نشوي وي نو کړي ګناه معاف کې انسان یې ما په لږ څه کې خطای مخالقه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مراد علي کاټلنګ د پرواز ټي وي له خوا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو راغلی مسوات سیدو شریف ته چې دلته د سراج صاحب د کتاب مخکتنه ده، د هغوی زوی زموږ سره موجود دی. ارمان سراج چې یقینا ډېر تکړه شاعر دی، ماشوم دی خو ډېر زبردست ذهن دی، ډېر زبردست شاعري کوي، ډېر ښکلې شاعري کوي. دایونه به کلامونه اورو. ارمان سراج په پروګرام کې تر کاله هم ستړی مشي. د ټول ناول تاسو ډیره مننه کوم چې په خپل ټي وي کې موږ له ځای راکو او موږ له ټایم راکو چې موږ تاسو په دې دغه کې څه ووایو. نو یو څو شعرونه به ډالۍ کوم د خپل والد صاحب خطي به راته ووایم چې خپه که دې وښیږي بیا به پاسې، خپه که دې وښیږي بیا به پاسې، خو حوصله ښویېدو له مه ورکوه، د پاسېدلو هنر مې زده کړه، خو اول ځان لیدو له مه ورکوه. او په ما مین زما په شان چېرته دی، دومره غیرت مې له جانان چېرته دی. منم چې ګل وي د ښایست ترجمان، خو ګل زما د یار په شان چېرته دی. او چې دوه مین خپلې رضا ته پرېږدي، چې دوه مین خپلې رضا ته پرېږدي، دا خلک دومره قدردان چېرته دی. او دا خو یو ته چې ما وجړوي، دا خو یو ته چې ما وجړوي، په نورو خلکو کې دا توان چېرته دی. او زه پسې غرونه غرونه لارې وهم د یار دیدن دومره اسان چېرته دی. او زه په خوږ زړه کې ستا ارمان ساتمه، خو ستا په زړه زما ارمان چېرته دی. اوس پر راته د منیر بنیري یو نظم، یو زوړ نظم دی یتیم که د یاد دی ته د هغوی یو بل یو نظم راته ووایه. دا وایو ډېر شوقین یاره، دا وایو ډېر شوقین یاره، ستا له ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې را پرېوتله، د یوې پېغلې لوپټۍ ویوړه، د یو ماشوم د سر شملۍ ویوړه، د یو مور د سترګو تورې مړ کړو، د یو داجي د زړه ټکور یې مړ کړو. په خادي دې خدای ور پورې کا، په خادي دې خدای ور پورې کا، په دې مستۍ دې خدای ور پورې کا، دا ځواني دې خدای په سین لو کا، په دې ځواني دې خدای ور پورې کا. ستا خوشحالي ته ته یې بېشکه وکړه، خو لږه ډېره ټوپک وکړه. ستا خوشحالي ته ته یې بېشکه وکړه، خو لږه ډېره ټوپک وکړه. دا خوشحالي دې په اتڼو وکړه، دا خوشحالي دې په ډولونو وکړه، دا خوشحالي دې په سندرو وکړه، دا خوشحالي دې په سازونو وکړه. د سپور خلکو مو خندوی، د سرتور خلکو مو خندوی، د دې ټوپک نه قلمونه جوړ کړه، د دې بارودو نه صحیح جوړه کړه، دا کمربند خو د بستې په شان دی، د دې کالتوس نه کاپي جوړه کړه. د چاکچه کورونه ولې ورانه، د انسانانو زړونه ولې ورانه، دا تنکي خیالونه ولې چېړې، دا تنکي خالونه ولې ورانه، د دې پټکي نه دې شمله جوړه کړه، چېرته جومات جوړ کړه، حجره جوړه کړه، د پردو کرکو نه ساز مه جوړوه، خپل مازغه وچېړه نغمه جوړه کړه. د دې ټوپک سره یاري مه کوه، د تېرو غېږ کې زندګي مه کوه، په پردي سر داونه مه لګوه، دا جواري ده، جواري مه کوه. خو دا ویرونه په چا څه اثر کوي، نصیحتونه په چا څه اثر کوي. منیره ستا ځان له مازغه خراب دي، ساره شعرونه په چا څه اثر کوي. ډېر ښکلی، ډېر. ما اوس خو د دانش صاحب یو دغه به راته وایي، وایي د پورې چم د مشر ملا زوی کلمه نه وایي، د پورې چم د مشر ملا زوی کلمه نه وایي، بس خدای خبر چې ولې، خو بس دې کلمه نه وایي. او یو ځلې په وړوکوالي د جومات نه چا شړلی و، د پیغلې د کونډې زوی زلمی کلمه نه وایي. نیم لیوني شوي نیم نور لیوني کېږو، نیم لیوني شوي نیم نور لیوني کېږو، اوس په ټول په جمع کور په کور لیوني کېږو. او دلته نه نظام شته نه څه بل څه انتظام، دلته نه نظام شته نه څه بل څه انتظام شته، خاندو که جاړو په زور لیوني کېږو. زما وایي چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي، ګرانه زه به د چړو په سکو درشم، او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي، کله کله درنه ځکه مرور. او وایي ستا د نازونو اداګانو لوګې، ستا د نرۍ نرۍ خندا به وشم، د ژوند له ځکه مزې اخلمه چې زه څه شوتل نه یم چې بیا به وشم. ډېره مننه قدرمنو، تاسو دا واورېد ارمان سراج چې یقینا ډېر تکړه شاعر دی، ډېر ښکلی شاعر دی، ډېر ماشوم دی، خو ډېر زبردست ذهن دی. اوس بدر نظیر جایت غواړم هر چاته چې ښاد اوسئ، آباد اوسئ، د الله په امان.